دا هم بشپړ خبرونه. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه نن د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په اسلام کې د ښځو د ځایګاه په هکله خبرې وکړې او زیاته کړه چې مسلمانې میرمنې باید خپل عزت او ځای په اسلام کې ولټوي، ځکه اسلام تل بر هر چا ډیر حقوق میرمنو ته ورکړي دي. نور حال په دې هکله د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه د دې شورا د رئیس شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح په مشرۍ جوړه شوه او پکښې د میرمنو پر حقوقو باندې خبرې وسوه. شیخ الحدیث الحاج مولانا خداداد صالح ویل چې اسلام پاک دین تر بل هر دین او مذهب میرمنو ته ډیر حقوق په نظر کې نیولي دي او هغوی ته یې ځانګړې جایګاه ورکړې ده. د دین دی وتلي عالم پر میرمنو غږ وکړ چې د کفارو د دسیسو ښکار نشي او خپل حقوق او عزت په اسلام کې ولټوي. شما علمای کرام بی‌ترتیب فرمایشات نص صریح قرآن که در برابر زنها آماده که قرآن میگه برایشان آنچه برای شماست این شک حق شما حق شما بر ناس، حق از نام بر شماست. به این شک نام بر شما حق دارن. چندین جا قرآن صراحتاً و کنایتاً و دلالتاً برای حقوق زنها و مراعات حقوق زنها امر میکنه و عاشروهن بالمعروف. حالا این دیگه چی میرسانه؟ این میرسانه که در اسلام برای زنها نهایت درجه قدر قائل شده. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا مشر پر دیني عالمانو هم غږ وکړ چې د میرمنو د حقوقو په هکله اسلامي ارشادات تر ټولو مسلمانانو ورسوي او په دې کار سره د اسلامي امت په ځانګړي ډول د مسلمانو میرمنو د بېلارې کېدو مخه ونیسي. اصلی هدفی بیگانگان و دشمنای اسلام همیست که ثابت کنن و به جامعه بفهمانند که یعنی در اسلام حقوق زن نیست، حقوق زن در اسلام پایمال است. دیگه خوب است که شما وارثین انبیا، وارثین دین، این مسئله خوب بروشن‌تر و واضح‌تر در هر گوشه و کنار برای ملت مسلمان برسانیم و ملت خود را به این مسائل درست بفهمانیم که این غلط است. بلکه اسلام یگانه دینی است که حقوق زن در او مراعات میکنه. د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا نوبتي غونډه هره اونۍ د سې شنبې په ورځ جوړیږي او پکښې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو بحث او خبرې کیږي.